زما عزتمندو طالبان ورونو یو څو صفات د سیدی قران او حدیث متعاغه طرف ته ترغیب ورکړي چاغه صفات مونږ او تاسو اختیار کو نو الله به دنیا او آخرت زمون خسته کی لکه دې صفاتو نه د معلومیږي چې الله په دې صفاتو سره دنیا او آخرت د انسان خسته کوي که تند غواړي چې دنیا کې د زما خسته زندگی دنیا کې زما د سکون والا زندگی د راحت والا زندگی او دنیا کې د زما د زندگی په اسانۍ سره رواني او دا په خوشحالي سره رواني نو دا به یو څو صفات اختیاري او دا صفات عبادت دی عینه وجد غیر دا چې مؤمن الله څومره خوشحالي زیاتې کنه عمر عبادت هم دا غیر زیاتی چې څومره خوشحالي دا انسان زیاتې مؤمن زیاتې نو الله ول بندګیم سیوا کوي لکه عام تاسو وګورئ د اختر ورځ ده نو دا د خوشحالي ورځ د مؤمن لپاره ام دغه اختر په ورځ باندې یوم سیوا شو دا د سو وجنه دا د دې وجنه سیوا شو چې دا خوشحالي ورځ ده مؤمن چې څومره خوشحالي زیاتېږي عمره عبادت هم زیاتې نو غرض دا چې یو صفت داغه نه علم به علم که تند غواړي چې د ماده دنیا او آخرت خسته نو دا به علم حاصلې او علم به د قران او حديث حاصلې ذکر قرآن کریم کې الله فرمایلی دی شهید الله انه لا اله الا هو الله خپل گواہی سره چې ملائک ذکر کړی دي او بیا دریم کرت چې هغه اهل علم ذکر کړی علماء ذکر کړی دي تو دې آیات ته سوچو کوي شهید الله الله گواہی کوي خپل په توحید مسله باندې او دریم ملائک او درم اولو العلم خاوندان د علم دی وجه تفسیر قرطبی المالکی الاندلسی ادي آیات لاندې لیکي وی فی الآیه دلیل علی فضل العلم والعلماء ومنزلتهم وی آیات دلیل له په فضیلت د علماء او د مرتبه کې دا آیات صریح صراحتا دلیل له چې د دې آیات نه د علماء فضیلت معلومیږي دی وجه علما ډیر اوچت خلک دي چې الله خپل گواهی سره ذکر کوي او الله چې خپل گواهی سره ذکر کوي نو بیا به د دنیا هم خسته او آخرت به هم خسته دیو جن حدیث کې راځي مشهور حدیث دی تاسو له مې یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاته چې الله د خیر اراده وکي مې یرید الله به خیرا ګور الله چې چاته د خیر اراده کوي کنه نو علم ور کوي پوها ور کوي تو دې حدیث ته سوچو کوي چې کوم انسان ته الله د خیر اراده کوي نو دا علم ور کوي دیو جنا چې په دې علم سره الله دنیا او آخرت خسته کوي نو دا علم ور کوي انسان لپاره چې داغه دنیا او آخرت خسته شي نو دارنګ خیرن بل فائدہ دا معلومیږي بل حدیث ور سمرګه کا حدیث کراځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه انسان الله ته ډیر محبوب دی چې الله کتاب باندې ځان پوهه کړي علم حاصل کړي دا الله ته ډیر خوښی ده انسان چې دا د الله په کتاب باندې دارنګ د الله د رسول احادیث باندې علم لري علم یې زده کړي نو دا انسان الله ته ډیر محبوب وي او بل خیرن یو بل فائدہ د قران نه معلومیږي الله د خیر اراده ته ذکر کوي چې قران کې الله فرمایلی دي وقال الذين اوتوا العلم والايمان قیامت کې به اهل علم خبرې کوي دا وګوره بل فضیلت صبح قیامت کې خبرې نشي کولای لیکن دا علما به کوي دا څومره فضیلت الله دې علما ولورکو بلکې یو روایت ضعیف کې راغلی دي چې جنتیانو ته الله او ایمان سره وغواړي نو دی به وي چې راځي مونږ سو غواړو د الله نه ازمون د علماو نه تپوس کوو نو دا علما به مونږ ته وخی چې دا دې باره کې تاسو د الله نه سوال وکړي نو مونږ به د الله نه سوال وکړو نو دیو جنا علم یو دسی فضیلت والا عمل له
چې انسان په دې سره دنیا او آخرت خسته کیږي زما عزتمندو اسانین په دین کې راځي چې کله په دین مسلمان ته پوهیږي کنه او باغې باندې علم ستاله رو نو تا ته باغ مسلم آسان یا عمل بم تا ته آسانی تبع عملم آسان کې لکه عام صرف اشاره وکم نور تفصیل نکوم تاسو خپل اهل علم یې پوهیږئ ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ اجتهاد داو چې مال ذخیره کولای نشي نو هغه زندگی عام طور مې په دې مسله کې سر ته نو رسیدلې فقاهت او دارنګه پورا مسلې ته نو رسیدلې عام صحابه مسلک داو چې نه مال ذخیره کول دا جایز دي د جمهور صحابه دا مسلکو سوا د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ژوند سنگو او بیا عمر بن خطاب چرته ویګو مشهور واقعه ده نو دیو جن چې علم وی کنه ستا په ژوندۍ کې به اسانی مرাজি د علم د وجه ناراضي بلکې لا دا سکه قران کریم کې سوره توبه کې تاسو وګورئ وما كان المؤمنون لينفروا كافه دی آیات ته سره سوچ کی کنه دی آیات او تفسیر کوي نو مخکې ورسره ربط د دې آیات نه جوړيږي ولی سوره توبه او سوره انفال کې ټول جهاد اصول او قوانین او ضوابط ذکر دي ټول قوانین د جهاد سر نواله تر اخره پورې دا ټول قوانین د جهاد ذکر دي او دا آیات پکې د علم باره کې ده ليتفقهوا فی الدین نو انسان چې تفسیر کوي او د آیات ته سوچو کې نو ربط د ما قبل سره جوړي حال دا قرآن کریم به رب د کتاب نه لګوري هر آیات د مخ کې سره ربط خوري دسی یو آیات نشه چې د مخ کې سره ربط نشته لیکن دا صرف دومره چې لږ مشکل شي انسان ته چې څنګه ربط جوړ شو ټول واقع مخ کې رسل د جهاد باره کې دا او دلته خبره چې دا د علم باره کې دا نو ربط چې جوړه بیا به دسی جوړه انسان چې سوچو کې عقل ته دا راځي چې ګور جهاد څومره لوی عمل دی څومره لوی عمل څومره لوی فضیلت والا عمل چې سړی په ډایرکټ جنت ته ځي لیکن دغه عمل چې دا علم ته محتاج دی جهاد د علم نه بغیر نه کیږي جهاد د پوهې نه بغیر نه کیږي نو دا خبره مونږ ته د آیاتونو نه راوځي چې ګوره علم دسی یو کمالی صفت ده یو دسی کمالی شی ده چې انسان نه حاصل کړي نو جهاد هم نشي کولای دا لوی عمل هم نشي کولای د دې وجه نشي کولای چې دا علم ورسره نه ځکه جهاد کې به قوانین ضوابط به اصول باندې جهاد کې دا غونه چې ځان شروع کې خامخا د قران او حدیث اصول به مخه تګ نو ګوره علم دومره فضیلت والے چې دا لوی عمل هم دې ته محتاج دی دا لوی عمل هم د دې نه بغیر نه کی د ډېر فضیلتونه دي خدا وخت مختصر دی بس یو دا صفت علم ځان کې پیدا کړي علم طلب کوي زما عزتمندو صحابه کرام په دې ما خوشاله دي چې علم به حاصلولو او خپل اولاد باندې هم خوشاله دي چې هغه علم حاصلولو عبد الله بن عمر رضی الله بارک راضي نبی صلی الله علیه وسلم یو رسته پوسو کو صحابهونه غټ صحابه ناسو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ناسو عمر رضی الله تعالی عنہ ناسو دا غټ صحابه ناسو او تاسو کو نبی سلام چې دا کومه ونه چې مؤمن سره تشبیه ورکړي قران کریم کې الله دا سوال نبی صلی الله علیه وسلم کو ځکه کله کله شاګردانو نه سوال کې تاسو بکې نو ټول صحابه چې کو چاته علم نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره ما ته معلومه وا په مال حیا راتلا چې غټ صحابه کرام دی مجلس د نبی صلی الله علیه وسلم کې ناسي او زماغه دې سه خطه یو کس دی هغه جواب ورکړي بل زما والدم ناسو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه ناسو نو ما کې دا جرأت اون چې زما دا جواب کړی نو زه چوپ پاتې شوم کورته چرالم نبی صلی الله علیه وسلم کو هغه مجلس کې ول چې دا د کجوري ونه ده او چې کورته رالم نو ما خپل پلار ته ویل عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ته چې دا جواب ما لغتلو خو د حیا د وجه ما جواب ورنکو عمر رضی الله ورته فرمایل چې زیا د سرو خانو نه بدا ماته دا خبره غوړه وي چې زما زوی دی د الله په کتاب باندې پويږي ما په دې باندې فخر کوله چې زما زوی دی او د الله په دین باندې پويږي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې او بیا صحابه کرام نازي داغه په مجلس کې نو زه په دې باندې خوشاله وم ور صحابه دې ډېر واقعات دي په علم باندې خوشاله دل دله وختونه ورکړو یو علم د مختصر به بیان کو بیا بیان ختم کو بری باندې
دویم سبب په دې باندې عمل پکار دی په علم باندې چې عمل دی وکړو کنه بس تا دنیا او آخرت الله خسته کوي مثال ته یو اوري بیا بس کو حدیث کې راځي استا علم حاصل کو یو روایت دی واورېدو چې حدیث کې راځي الله د شپې اخر کې اخري اسمان ته راکوزيږي او بندګانو ته وایي چې هل من مستغفرین ایسو بخنه غوښتون کې شته څوک د چمانه بخنه وغواړي څوک د چې زمانه د خپل ګناهونو چې بخشش وغواړي څوک شته نو ګوره دا حدیث تا ته اورسي اوس په دې باندې ته عمل شروع کې او را پاسي الله ته فریاد کې او جړه او فریاد کې خپل ګناهونو معافي کې نو ګوره دا علم باندې د عمل وکړو الله به د دنیا او آخرت خسته کې د سې مثالونه ډیر دي په دې طریقه چې علم ته حاصله یو خبر استا فهم کې راځي او ته ازده کې نو سم دوار په هغه عمل کوا دیو جن د علم تاریخ د یادولو طریقه یو دا چې انسان علم یادې کنه علم نو دا په دې یو صورت دا ده چې دا به سم دوار په هغه باندې عمل کوي یو حدیث کې یو خبر اوریدا یو عمل ورته ښکار شو د نبی صلی الله علیه وسلم او سم دوار په دې باندې عمل کوي کنه دا خبره بدینه نه یریږي دا علم بدی ذهن کې وي په دې بدن کې به موجودي بل په دې کې به بل اثر وي نو علم او عمل دا دو صفت اختیار کې ان شاء الله الله به زموږ استاد دنیا او آخرت خسته کې ان شاء الله زده کوو کوشش وکړو کنه